عبدالرحمن ما پریدوا زه دومره قیمتي نه یم څومره چې مونځ قیمتي دی. توجه ویقیمون الصلاة د دې مصداق اول په امت کې اب عمر فاروق دی. ووایه څوک دی؟ زر وایم. اولې بنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قتل په نیت نعوذ بالله دی روانو مسلمان شي کلمې وي. توجه صحابه مونځ کو. عمر صاحب تپوس که دا څه کوي دی؟ وایي دا مونځ دی. عمر وای مونځ څه ته وایي؟ زما نبي پر مونځ د الله تعالی حکم دی. عمر وای ټیک ده چې مونځ د حضور چې مونځ د الله تعالی حکم دی دا پټ ولي کوو دا مونځ په خانه کعبه کې ولي نه کوو. راغی د خانه کعبې په درشل چوکاټ کې اعلان یې وکړ یا اهل المکه یا اهل المشرکین تعالوا تعالوا تعالوا. که څوک خپل ښځې کونډول غواړي خپل بچي یتیمان کول غواړي ځان ټوکړې ټوکړې کول غواړي عمر به علی الاعلان په خانه کعبه کې مونځ کوي. که څوک یې منې کوي را دې شي منې دې کړي. ویقیمون الصلاة د دې مصداق اول وایي عمر صاحب دی. وایي څوک دی؟ اول بنې سحر جمع ته مخکې چې مصلی رسول اور مسجد نبوی مدینة المنورہ چې جمع ته مخکې چې تکبیر عبدالرحمن ابن عوف تکبیر اقامت وکړ قرات شروع شو. ابو لؤلؤ پیروزی داریدار خنجر ورسره دی. عمر صاحب یې په چاقو باندې په خنجر باندې او عمر صاحب لړکړاتے ہوئے را پریوته. عبدالرحمن را منډې کړې. خپل امام صاحب خپل پیر صاحب خپل مرشد یې خپل استاد یې راپورته کو. څنګه چې راوچتو عمر صاحب عبدالرحمن ته وایي عبدالرحمن ما پریدوا زه دومره قیمتي نه یم څومره چې مونځ قیمتي دی. پهله مونځ پوره که بیا به ګورو. ویقیمون الصلاة مصداق اول عمر دی او د متقینو دریم صفت دی. ومما رزقناهم ينفقون چې د الله د مال نه خرج کوي بے درې خرج کوي. په دې بے درې خرج کوي د دې مصداق اول په امت کې عثماني غني دی. ټول وایي څوک دی؟ زردار وایي څوک دی؟ اولی باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صحابي راغی حضور ما باندې قرضه د تعاون را سره وکړي. وی بیت المال ته لاړ شه. واپس راغی چې بیت المال کې څه نشته. زما نبي پر مې توجه ورشه د عثمان دروازه وډبوه. صحابي لاړ د عثمان دروازه ډبوله غوږ کې خود د عثماني غني خپلې بیبي سره کور کې جګړه وه. دا جګړه هلته م وه دا دلته م وه. کتابونو لیکلي شکر رنجي شکر خوږ ته وایي چینو ته وایي شکر رنج خوږ جګړه. نو صحابه او صحابیات خپل منځ کې ښځه خاوند جګړې کړي او موږ هم کوو. خو د هغې هغه ټیس میچ او زموږ دا خو سم پینر میچونه یي 400 والا سپلې پورته یي. توجه غوږ یې کېښود. عثماني غني خپلې بیبي ته وایي توجه وایي په دې ډیوه لاټین کې دا باتي ډېره اوچته ساتلې ده. ډیوه چې کې دا باتي ډېره اوچته تیل ډېر خرچ کېږي. نو ګوره بیبي داسې کوه چې دا ډیوه ښکته ساته په دې لاټین کې دا باتي ښکته ساته چې تیل ډېر نه خرچ کېږي. داسې ده چې دا باتي ډېر اوچته تیل ډېر خرچ کېږي. ما ته پته نشته ما صرف کتاب کتلی شي. داسې ده چې باتي ډېر اوچته تیل ډېر خرچ کېږي او چې دا باتي کم تیل کم خرچ کېږي. صحابه زړه کوي چې داسې کس پسې رالیږلي چې کور کې ښځې سره په تیلو باندې جنګ دی نو دوی به ما سره څه تعاون وکړي. دروازې وډبله. عثماني غني راووته. وایي څنګه راغلی؟ وایي نبي رالیږلي د تعاون ضرورت دی. عثماني غني فورا کور ته دنه دا تپوس نه کوي چې څه غواړي. اشیاء خورد و نوش غواړي دینار غواړي دراهم غواړي سونه غواړي چاندي غواړي پیسې غواړي اجناس غواړي خوراک غواړي وربشې غواړي جوار غواړي پنیر غواړي کجوري غواړي. توجه کور ته وردن نشه. د خمیانې د کپړې تیلې وه او د دې صحابي په لاس کې کېښوده. دا صحابي کلک مې راونیوه. عثماني غني ته مې چې څه دې راله راکړه؟ وایي ما ته وایي چې تاله مې 300 دیناره درکړه. علما حضرت تشریف فرما دي. مشهور قول دا دی چې دینار یو توله سونی. غیر مشهور قول دا دی چې دینار 3 تولې سونی. یو دینار یو تولې سونی. وایي خپل لاندې مې ځمکه لاړه چې 300 دینار یې راکړه 300 توله. ځکه د مدرسې مطالبه کوم نو سم خیال دی یو 10 تولې سونه به څوک ورکړي. فار ایگزامپل دا ښځو نه نسې واقعېږي. ناسم نه یا پاکستان بره خېجولې ده 1 لاک نه اورېدلې ده. توجه